الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان دا اللہ پا مخلوق کے نطول نزیات عزت او شرافت والا دی او دا انسان یوے بدن دے او دوے میں روح دے دوارا چی یوزیشی نو انسان شو دا انسان بدن دا دیزمکنا دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دے حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک چے پیدا کو نو دا دیزمکنا شپیت قسم خورا اللہ پاک را غنڈ کرلا خوشتا اکرلا سلویخ شپیرو دے پی بارانو نوریدل نو چې خوا خوشته شوله او خمبیره شوله نو د هغې نه پس د آدم علیه السلام بدن مبارک الله پاک جوړ کو 90 فٹ د آدم علیه السلام اوچتوالی دی او د سینې پلنوالی 10.5 فټه دی نور او هوا پې لګېده بدن اوچ کړس شو او کړنګېده لکه کولال چې په پجه کې لوښې پوخ کی ټینګړی ورکې کړنګارې کوي نو داسې او کړنګېده او د دې نه پس روح یې پکې واچو آدم علیه السلام بدن ته چې روح ننوته نو لومبې یې انټوشې کړی دی وپرنجېده انټوشې وکړو اور هغې نه پس لومبنۍ خبره چې کوله وې الحمدلله بدن تیار شو روح پکې واچولی شو انسان جوړ شو دې نه پس الله پاک ولا علم ورکو دله هم او فرشتو له هم او د علم نه پس بیا په شریک یو امتحان وشو دا آدم علیہ السلام او دا فرشتو او پدغ امتحان کے آدم علیہ السلام اللہ کامیاب کو فرشتے ناکام شلے نو امتحان کے کامیابیدو نہ پس تو دعا نقد انعامات اللہ پاک ورکڑی دی یو انعام داو چې د تمام فرشتو تا حکم اشو وی آدم علیہ السلام تسجدو کے دا یو اعزاز ہو دا دو نو ټولو فرشتو ورته سجده وکړله خو ابلیس ونه کړله دې د فرشتو ډله کې شاملو یو انعام دا ورکړی شو چې فرشتو سجده وکړله او دویم انعام دا چې جنت ته داخل کو
په جنت کې تمام نعمتونه آدم علیہ السلام ته الله ورکړي دي او چې څه خوري او کوم ځای خوري او څنګه خوري ستا اختیار دی. هیڅ ممانعت نشته، صرف یو خاص ونه وه به د هغې نه منې که وی دې ونې ته نږدې کېږم ما. هر یو کار کې د الله راز او حکمت وي. شیطان ازلی دشمن د آدم علیہ السلام سره خبرې اترې وکړلې په هره طریقه چې وه، خو ته قسمونه وخوړل وې دا خاص ونه چې ته تې منې کړې د دې نه خوراک وکړه. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. آدم علیہ السلام دا هغې خاص ونې خوراک وکړ، د هغې نه پس الله دنیا ته راولېږو. د جنت نعمتونه بلا عوض او بلا مشقت، هیڅ قسم سختی تکلیف پکې نو، مفت انعامات ملاوېدل. اوس چې دنیا ته راغې نو په دنیا کې محنت هم شته، مشقت هم شته، سختی هم شته، یخني هم شته، ګرمي هم شته، هر قسمه مشکلات پکې شته. اوس دې کې خیال وکړه چې د آدم علیہ السلام یو بدن دی د خاورې نه جوړ دی او دویم روح دی چې د عالم بالا نه وله راغلی دی او دواړه ضروریات لري. نو آدم علیہ السلام سره الله تخمونه راولېږل، وی د خوراک به د ضرورتي نو ځان له به کرونده کې. نو چې څومره د خوراک سیزونه دي نو دا تخم په دې ځمکه کې ورواچو او الله په دې ځمکه کې بې شمېره خزانې ایښي دي. ستا دا تخم او ستا دا محنت داسې دی لکه چابي او د دې ځمکې د ګدامونو ور به کولاویږي او تا ته به پکې خپله حصه میلاویږي. نو د انسان بدن که خوراک غواړي نو د ځمکه کې الله سټور جوړ کړی دی، یو لوی ګدام دی تر قیامته نه خلاصېږي، د هغې نه به خوراک میلاویږي. آدم علیہ السلام به جامې غواړي نو الله ورته دا مالوچ د کرلو چل خوړی چې مالوچ به وکړي او هغې کې به بیا ګلونه جوړ شي او د هغې نه به پاغونده جوړی او پاغوندې نه پس به پړسي جوړ شي، د پړسو نه به ځان له کپړه جوړی. په دې خوراک سکا کې کله بې ترتیبي وشي د بدن هغه آرام او راحت هغې کې خلل راشي، نو د دارو درملو ضرورت دی، نو دا سل سپیرکې وغیره د ځمکه کې ځان له وکړه او بیا به هغې استعمال کې راولي. په ځمکه اوسېږي نو باد باران او یخني او ګرمي به وي، نو ځان له به د کور جوړولو ضرورت دی، نو د دې ځمکې نه به ځان له خاوره راوالې، کاڼي به راوالې، دیوالونه ووهه او ځان له کوټه جوړه که او د دې ځمکې نه ونه زرغونه او د هغې لرګي پې واچوه. نو د انسان د بدن چې څومره ضروریات دي هغه ضروریات به د دې ځمکې نه پوره کېږي، الله به یې پوره کوي. بدن د ځمکې دی او ضروریات به د ځمکې نه پوره کېږي. په بدن باندې چې په یو جز کې بیماری راشي، لکه د خپې قچه ګوته دې خوږ شوله نو سترګې په سر کې دي، د دې خپې نه ډېرې اوچتې دي خو آرام نشي کولی، سترګې به دې خوب ونه کړي، د خپې قچه ګوته دې خوږ ده. مثال په طور خپه یادوم، د بدن هر جز چې په هغې کې درد پیدا شو نو ټول بدن بې آرامه دی. نو دا بدن په بیمارو باندې ټول بدن او ټول جسم بے آرامه بے قراره. دا غیر لپاره په دنیا کې ډاکټران او حکیمان الله پاک پیدا کړي دي او مریض هغوی ته رجوع کوي او بیا چې ډاکټر او حکیم کومه دوی تجویز کړله او په هغې باندې عمل وشي، بدپریزي ونه شي، لږ وخت کې الله پاک صحت ورکړي. نو څنګه چې بدن کې بیماری لګي نو دقه شانتې په دې روح باندې بیماری لګي. اوس روح د عالم بالا نه راغلی دی، بره نه الله را لېږلی دی، نو د ده چې کم ضروریات دي نو هغه د ځمکې نه نه پوره کېږي، هغه د بره نه پوره کېږي. عالم بالا نه د وحی په ذریعه باندې د هغې علاج الله پاک را لېږلی دی. خو د روح د بیمارو تعلق دا د زړه سره دی. روحانی بیماری تعلق او ربط د هغې د زړه سره دی.
نو چې کله روحاني طور باندې یو بنده بیمار شو نو دې پځان پويږي نه خو دې خپوي دې پریشان وي د لخوب نه ورځي معمولی خبرو باندې غصه ورځي ورلا روح بے قرار دی بدن وسره بے قرار شي اوس د دې بیماری راتلل دا په څه باندې کیږي روحاني بیماری راتلل دا د ګناه په وجه باندې کیږي حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله یو انسان د ګناه کار وکړي نو د په دې ځل باندې یو تور داغ ولګيږي اوس کله دې انسان د دې ګناه نه پس توبه وستلا نو دغه تور داغ اب صفاشي لکه اوس پنا چې پزمکه په خوره په اوبو کې پرتای د لږ وخت پس په هغه باندې زنګ لګي نو دا اوس پنا زنګینه شي دا تور شي نو کله مالک و تخیال شو نا په پاسه رګمال اومږي نو هغه تور زه هغه زنګ والا زه چمکدار شي د نو مخکینی حالت نم خشي چمک پکې راشي کرګمالې په اومګو او کنه مالک و تخیال اونکو نو دغه زنګ برورو زیاتېږي تر دې چې سموده پس وګوري نو دغه اوس په ټوله خور او خوړله اسم پاتې نشو ختم شولا نو انسان چې ګناه وکړلا د پزړه یو تور داغ ولګید که توبه یې وستلا نو د دې انسان د ګناه اثر ختم شو او د پاک شو د چمکدار شو زړه صفا شو کچره د دې ګناه نه توبه نه وستلا د پزړه کې د ګناه شوق پیدا شي نو دینه پس بل ګناه کې نو بیا بلا گناہونه زیاتېږي او یو داغ په زیاتېږي تر دې چې دا ټول زړه تک تور شي دې ته الله پاک فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی زړه اوس بیمار شو اوس چې ټول زړه بیمار شو بیماری ختم کړی دی نو دته د ګناه کار ګناه نه ښکاري د نیکۍ کار ورته نیک نه ښکاري جسمانی بیماروں کے دا سی بیماری شتا چې قوت ذائقه د انسان ختمی د خله دا خوند دا ختمی نو کله دې بیماری نه پس وته خله کې ګړه واچي په خوګوالی نه پیږي کمر چکی دی ور واچو په تریخوالی نه پیږي دا یو بیماری ده خوان باندې بنده نه پويږي چې کله روحاني تور باندې انسان بیمار شو نو دې بیا د ګناه او د نیکۍ په کار کې تمیز نشي کولی بیا په دغه خوند نه پیږي چې دا نیکی ده یا دا بدی ده لکه دغه مریض جسمانی چې د ګل او د مرچکي فرق نشي کولی نو دې د نیکۍ او د بدی تمیز نشي کولی بیماری داسې نشته چې موږ هغې ته لا علاج ووایو هر قسمه بیماری چې ده الله د هغې لپاره علاج پیدا کړی دی لما خلق الله الداء چې کله الله بیماری پیدا کړله خلق له الدواء الله ولا علاج هم پیدا کړی دی نو څنګه چې جسمانی بیمارو لپاره ډاکټرانو ته رجوع وکړي او هغوی د الله دوائی د تجویز کوي نو روحانی بیمارو لپاره هم علاج الله را لېږلی دی زړه بے قراره دی مطمئن دی خفه او پریشان دا د روحانی بیماری په وجه د ګناه په وجه اوس دا زړه باندې په څه مطمئن شي چې دا پریشانی ته نه ختم شي الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شه بذکر الله په ذکر د الله باندې تطمئن القلوب زړونه مطمئن کیږي برقرار کیږي نو د زړه قرار د زړه اطمینان او تسلی دا د الله پاک په ذکر باندې ده پریشانی به ختم شي خو ذکر د الله کوا اوس دا ذکر به څومره کې الله پاک ذکر مقرر کړی دی په بندا واذکر الله ذکرا کثیرا ذکر کوا
ته الله نوم یادوا او ډېر ډېر یادوا. په دې ذکر د الله کې اثر شته. ولدا ماشوم خپای پریشانی جاری کله پزمکه لوغړیږي کله وبو کې کله یو څه بل څه او جاری دې جړا په وخت کې سوی مور ته आवाज کوي نو د आवाज د ماشوم د مور په زړه باندې اثر وکي او مور د دنیا ټول کارونه پریږدي او راشي د ماشوم والی او پغېږي کې او خولي کې او پاکي کې او هغه چې کومه جتي هغه ونه پوره کی او دې په ډولي الفاظو باندې نه پیږي دا ماشوم چې څنګه د القاب او آداب وسره وایم خو چې معاشره کې کوم نوم باندې مور مشهور مغه وته وي لکه مخکې مشران غیبه بیبي ویلا دا اوسنی وته امي وي نو بیبي یا امي یا بل لفظ چې وي نو دې کې القاب آداب نشته خو د ماشوم د مور زړه متوجه کوي ماشوم ته نو چې کله ته الله الله کې د الله نوم یاد کړه د الله توجه تا طرف ته راوړي. اوس که نور الفاظ صفتی نمونه وي پاغیم د الله توجه تا ته راځي. لکه یو حدیث مبارک کې راغلی چې یو بنده وي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یو فرشته فورا حاضر شي او دې بنده ته وي ارحم الراحمین تا ته متوجه دی بنده وایه څه غواړي ارحم الراحمین تا ته متوجه دی څه سوال کې وایا نو چې ستا په زړه کې کوم سوال دی ارحم الراحمین هغه سوال قبلی هغه حاجت درله پوره کوي نو ته د الله ذکر کوه نو عبادتونه خو الله ډېر فرض کړي دي خو د هر یو عبادت لپاره مقدار هم مقرر کړی دی. روژه الله فرض کړې ده نو داسې چرم په قرآن او په حدیث کې نشته چې ټول عمر به روژې نیسي ټول کال به روژې نیسي دا پتا فرض دی. د فرض په درجه کې روژه صرف یو میاشت د رمضان ده نو روژې له الله وخت مقرر کړي یو میاشت د رمضان روژه در باندې فرض ده. مونږ عبادت ته الله فرض کړی دی داسې د تعالی نه وایي چې بس 24 غنټې مسلسل منځونه وکړي دی نه دی ویلی پر ورځ کې درته 15 منځونه فرض کړي مقدار یې درته وښو. زکات الله فرض کړی دی داسې نه وایي چې ټول مال د الله په نوم ورکه او هر وخت یې ورکه داسې نه دی ویلی چې کوم صاحب نصاب بنده دی او په نصاب باندې کال تیر شو 40 روپۍ ته ورکا مقدار مقرر کړ. حج الله فرض کړی دی نو په ټول عمر کې حج در باندې یو ځل فرض کړی دی دا بیا چې څوک دا نفل دی. هر یو عبادت ته چې وګورئ نو هغې لپاره شریعت یو خاص حد او اندازه مقرر کړې ده خو ذکر دې دپاره خاص حد او اندازه نه ده مقرر کړې. وذکر الله ذکرا کثیرا یادوئ الله پاک کثیرا ډېر ډېر. ګوره مانځه سره 15 وخته مونځ دی ورسره اودس شرط دی بې اودس یې نشي کولی. نو دې ذکر دپاره اودس نه دی شرط کړی چې دا به په اودس کې ذکر کې او دیم نه دی شرط کړی چې قبلې ته به مخکې دیم نه دی شرط کړی چې په ولاړې وکړه یا په ناستې وکړه یا په ناستې خو ذکرا کثیرا الله پاک وایي زما یاد کوئ او ډېر ډېر یې کوئ. قیاما وقعودا په ولاړ یم کوه په ناست یم کوه وعلى جنوبکم که په اړخ باندې پروت نو په اړخ یم کوه هر وخت ذکر کوه. داسې یو وخت پکې نشته چې دې وخت کې ذکر مه کوه. ګوره مانځه کې داسې شته چې نور راخیږي سیره وي نور ډوبېږي زیړ وي ماسپښین نه مخکې نور په تندي شو دې درې وختونو کې به مونځ نه کې اوقات مکروه دي. روژه په کال کې 15 ورځې دي وي دې کې روژه مه نیسه د ورکوټ اختر لومبۍ ورځ او د لوی اختر 3 ورځې او څلورم هم ورسره که دا 15 ورځې روژه منع ده ایام منهیه. ذکر ته داسې نه دی ویلې چې فلانی ټیم کې او فلانی حال کې
ذکر مکوا، کپا کے ام ذکر کوا، کناپا کے نو ام ذکر کوا. تردے چې زنانه باندې منز فرض دی، خو په میاشت کې څو ورځې داسې راشي چې منز پې نه دی فرض. اوس په دغه وخت کې زنانه چې منز پې فرض نه دی، نو زمونږ د فقه کتابونه وایي دا زنانه د مانځله ځان تیار کی او دس چاره دان دی برابر کی، اگر چې منځ نه کوي خو د مانځه تیاری دی وکړي، په خپله مصله دې کښېني او د مانځه عمره وخت دی په ذکر کې تیر کړي. د قرآن شریف تلاوت نه غیر چې کم ذکر کوي نو هغه دې وکړي، او په دې ذکر دومره ثواب وشو لکه چې دې فرض منځ ادا کړ. منځ پې نه فرض دی او نه وکړو، خو په دغه خاص ورځو کې زنانه به ذکر کوي، اگر چې پاکه نه ده، ظاهري او داسې اراده مې وکړ نه دي شوی، خو ذکر یې کړی دی او په ذکر د فرض مانځه عمره ثواب الله پاک ورکړ. نو په پاکۍ کې او په ناپاکۍ دواړو حالاتو کې ذکر کولی شي، په ولاړ یې کولی شي، په ناست یې کولی شي، په ملاست یې کولی شي، په روان یې کولی شي. په ملاست هر حال کې ویلی شي. پخپو دې باد نه راځي، وایي پخپو باندې باد راشي که په روان یې درود ووي نه راځي باد پې. نو ذکر کوا او هر وخت یې کوا. او پیغمبر علیہ السلام با ذکر کو ہر وقت بے کو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، پیغمبر علیہ السلام با ذکر کو علی کل احیانہ، پا ہر وقت کے ذکر کو. بعضی وقتونه داسې چلته پس جبا ذکر کولی نشي، لکه بنده او دسماتی ته ناستی، نو دی خو بے حجابه دی، بے پردې دی، نالته هم ته ذکر کې په ژبه به ذکر نه کوي، ځکه ستا د ژبې لیکل فرشتې کوي او فرشتې ډېرې حیاناکي دي. نو چې کله ته بې پردې شي نو فرشتې ستا نه اړخته شي، نو فرشته اړخته شوله نو ته دغه وخت کې په ژبه ذکر مه کوه. پیغمبر علیہ السلام چې به تقاضې نه فارغ شو وی به غفرانکه. غفرانکه څه معنی؟ یا الله موږ نه بخښنه غواړو، خو دې دومره لږ غوندې وخت کې چې تقاضا وه نو ما په ژبه ته یاد نه کړې، نو د دقې بخښنه راته وکړه. ګوره د دې لږ وخت بخښنه پیغمبر علیه السلام غواړي. غفرانکه یا الله موږ نه بخښنه غواړو، دا لږ ساعت مې په ژبه یاد نه کړې، په زړه کې دقه وخت کې پیغمبر علیه السلام الله یاد کړی دی. امتی تا ته تعلیم دی چې تم الله هر وخت یادو که او دسماتی ته نستې هم الله یادوا. نو پیغمبر علیہ السلام با علی کل احیانه په هر حال کې د الله ذکر کو. نو په ژبه ذکر خو هر څوک پې پوهېږي، خو په دې زړه کې ذکر دا هم د الله یاد دی، دا هم مطلوب دی. او دا داسې یاد دی چې ته الله یادوې نو ته پوهېږي او الله پوهېږي، بل څوک در باندې نه پوهېږي. ته په زړه کې دننه الله الله کې ذکر کې، نو دا ذکر الله ته معلوم دی او تا ته معلوم دی. وی میان عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او دا معشوق په منځ کې یو راز دی، یو اشاره ده، او کرامن کاتبین هم ته خبر نه وي چې بنده الله پاک یادوي. نو په زړه کې به الله هم یادوي او په ژبه به هم الله یادوي. نو په دې باندې ستا روحاني بیماری دا به ختم شي او زړه به دې مطمئن شي. بذکر الله تطمئن القلوب، زړه به دې مطمئن شي، لږ راحت به درته ملو شي. اوس ذکرونه خو ډېر زیات دي. خپل قرآن ام ذکر دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی من ذکر نازل کړي، مراد ته قرآن دی. قرآن هم نازل کړي دی او من به حفاظت کوو، نو قرآن هم ذکر دی. کلمه طیبه افضل الذکر لا اله الا الله، دام ذکر دی. کدا تسبیحات او کدا نور ذکرونه کې دا ټول ذکر دی. په هره طریقه چې الله یادوي او د الله حکمونه چې منې
نو که په ژبه دې څه نشته خو ته د الله د حکم تابعدار دا هم ذکر دی، دا د الله ذکر دی چې ته تابعدار د الله خلاف شریعت کارونه نه کې او د شریعت په احکامو باندې عمل کې، دا ذکر دی، تابعدار شه. او که په خولې باندې الله یادې خو د الله د حکمونو خلاف کار کې، نو دا ذکر دی خو کامل نه دی، پورا ذکر نه دی. چې په زړه کې نور حساب کتاب شروع وي او په ژبه باندې الله الله کې، دا کامل ذکر نه دی. بر زبان تسبیح در دل گاه و خر، این چنین تسبیح که دارد اثر. بر زبان تسبیح در دل گاه و خر، په زبان باندې خو تسبیح سبحان الله سبحان الله 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 کې، در دل گاه و خر او په زړه کې دا غواوي حساب کتاب او د خورو حساب کتاب شوري، این چنین تسبیح که دارد اثر. دا چې تسبیح به تا باندې څه اثر وکړي؟ نو ښه دا ده چې په زړه کې هم الله یادې او په ژبه هم الله یادې. بهرحال د ژبې دا ذکر چې زړه کې نشته د فعلې نه خالي نه دی، دا به هم اثر وکړي، نن نه سبا به وکړي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دې شعر کې یو پټې ترمیم کومه، وی بر زبان تسبیح در دل گاه و خر، این چنین تسبیح هم دارد اثر. چې په ژبه باندې تسبیح او په زړه کې گاه و خر یادې، این چنین تسبیح هم دارد اثر. دا قسمه تسبیح اثر به ولري او کله نینو سبا به اثر ښکاره شي. ایو فایده خو دا ده چې دا ژبه یو اندام دی، نو دا خو په ذکر کې لګیا ده که نه؟ که زړه دې په ذکر نه دی، یو اندام خو په ذکر کې مشغول دی او امید دی انشاءالله اثر به وکړي. خالی نه دی، د فایدې نه خالی نه دی. نو ذکرونه ډېر دي، کتابونه ترې ډک دي، عالمان وخت په وخت دا ذکرونه فضائل بیانوي او چې بنده یې اوري نو بنده وي چې دا ټول به کومه. لکه د یو ډاکټر دکان ته ورشي، هغه سره دا قسمه قسم داروګان دي، د المارۍ ډکې دي او په اردو په پښتو کې ورسره لیکلي وي چې دا د دې دپاره او دا د دې دپاره او دا د طاقت دپاره او دا د فلاني مرض ختم. دا ټول المارۍ به ته خورې، بې ترتیبه ټول المارۍ د ډاکټر خلاصه که نو اسم دنه جوړ نه شو. ډاکټر ته وایي کم دارو ماله مناسب دي، ما کې دا بیماری ده، دا کمزوري ده، کم نه هغې ټول المارو نه بدله یو ډبې راوالي، دا واله بس دی. نو چې ستا زړه پې مطمئن کېږي او ستا روحاني بیماري پې لرې کېږي، نو دې دپاره به یو ډاکټر له ورځې او دغه ډاکټر با شریعته پیران صاحبان دي، با شریعته عالم او پیر طریقت، پیر شریعت چې په طریقت او په شریعت دواړه مکمل وي. نو د داسې بنده سره چې نږدې شي، د هغه ذهن کې الله پاک دا خبره ور اچولې ده چې د دا بیماري ده او دې طریقې سره علاج کېږي. د ټولو نه بهترین حکیم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغوی په یو نظر مبارک باندې د انسان تمامي بیماری به وتلې او داسې قوت او صحت به الله ورکو چې تمامه دنیا کې هغه عمره قوت او صحت بیا نه پیدا کېده، صرف یو نظر مبارکو. کم صاحب چې پیغمبر علیه السلام په حالت د ایمان کې لږ ساعت هم لیدلی، نو دته صحابي وایي او د ټولې دنیا اولیاء کرام چې راجمع کې په شریکه دقه یو بنده ته به ونه رسېږي چا چې یو ساعت د پیغمبر علیه السلام یو صحابي رسېدلی دی کوم ځای ته. پیغمبر علیه السلام چې چا لیدلی دی د هغه مرتبې ته تمام دنیا اولیاء کرام رسېږي نه. پیغمبر علیه السلام یو ځل مدینه منورې نه بهر په اوښ باندې سور دی، ځنګل له مخې ته یو میلمه راغی په اوښه سور دی، وی مدینه منورې ته کومه لار تللې ده؟ پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي. پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي مدینه کې له چا سره کار چاله ځي؟ او ته ما اورېدلي چې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړی دی، د هغه ملاقات لازم. پیغمبر علیه السلام ورته ستا مخکې حاضر دی،
میلمه ډېر خوشحاله شو په لاره کې پیغمبر علیه السلام الله استقبال له وروسته دی بس بیا ورته درخواست کوي چې ما د ایمان وروړو اراده کړی خو ما پوهې که اوسه نه په خپله وخسور او پیغمبر علیه السلام په خپله وخسور او پیغمبر علیه السلام د ایمان ضروري مسائل په ولاړه بیان کړل د سر ښکته کړی ښه توجه سره یې واورېدله او چې بیان پیغمبر علیه السلام بس کړو دی ورته قد اقررت بذلک ما په دې خبرو اقرار وکړ دا تا چې راته څه ووایي په دې ما اقرار وکړ وی دغه وخت د ده د اوښې د خپې لاندې چې کومه ځمکه ده هغه اوپره ده او اوښه په یوه خپې زور کړی دی او په دویمه نه دا خپه ستړې شوه چې په دې خپله بله خپې زور کړ ځمکه لاندې اوپره وه د اوښې خپه پکې ننوته اوښه ښکته شوله او دا سړی را پرېوته اقررت بذالک د ذالک دا کافی لا پخلی کیو چې صاحب خکته پریوته پیغمبر علیه السلام پسې فورا نور ټوپ کو چې غیږ کې رونی سي چې بچ شي خو د هغه سر په ځمکه ولګېده او د نور بدن زور پرې راغی بدن درونو د سټې یو چړق نارې کو سټ مات شو
پیغمبر علیہ السلام غیږ مبارک کې نیولې سلګۍ والی روحي پرواز وکړ. ګوره د قلک سات د پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات شو، نه هغه کلمه پوره ویلې ده، نه مونځ کړی دی، نه روژه، نه حج، نه زکات، نه جهاد، د اسلام هیڅ شی هم نه دی کړی. د قمره چې قد اقررت بذلک دته درجه د صحابیت ملو شوله. د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کړه د درجې ته به ونه رسیږي. دا سو دا د پیغمبر علیہ السلام یو نظر د رحمت رحمت للعالمین دی، یو نظر یې ورته وکړه چې کوم ځای ته یې ورسو. اوس پیغمبر علیہ السلام دنیا کې موږ سره موجود نه دی، خو د پیغمبر علیہ السلام وارثان د هغوی طریقې دنیا کې موجود دي. نو چې کوم بنده ته روحاني بیماری رسېدلې وي نو دی به د روحاني معالج او ډاکټر او حکیم هغه ته ځان ورمخکې کي. نو چې څنګه ډاکټر ته د بدن بیماری خلک بیانوي، پرده پکې نشي کولی، یو د پردې ځای دی خو زخم دی، نو ډاکټر ته به یې ښایي چې پټی پرې ولګوي، هغه زخم وپېژني چې دی له کوم دارو پکار دي. نو ډاکټر نه دی پرده نه کېږي، د زخم ځای به ګوري او پټی ورپې لګوي. نو که دا روحاني بیماری در کې وي نو د هغې پټول به نه کې. روحاني حکیم ته خپل حال بیان که چې ما کې دا دا کمی شته، د هغې مناسب تا ته به هغه علاج ښیي، او بیا دغه علاج به برداشت کې که پکې سختي وه هم، او که علاج نه کې ستا خپله خوښه ده که یو سړی هسپتال کې داخلېږي او که نه داخلېږي، که ډاکټر ومنل جوړ به شي، که ډاکټر نه مني نو اوس مړ به شي. نو روحاني معالج ته به ځان ښی، هغه د علاج بیا کوي. د مسلمانانو یو بادشاه، د هغه ملک ډېر وسیع مختلفو علاقو کې د هغه ګورنرانو، د بعضې ګورنرانو حالات خو خلق ته خوشاله و، بعضې نه خلق خفو. بادشاه وی څه وکړم ورسره؟ یو وزیر هوښیار و، نو هغه ورته یې داسې کار وکړه چې د تمامو علاقو ګورنران را وغواړه او د هر یو کارګزاري به بیان شي، اعلی کارګزاري والا هغه ته په مجلس کې انعام ورکړي چې د چا کارګزاري کمزورې ده هغه به په خپله یو قسم سزا هغه ته میلو شي چې تا له خو انعام در نه کړ. بل ځل بیا چې د ملاقات وخت راځي نو دی به داسې ښکلی کار وکړي چې دی به هم انعام ته ځان جوړوي. لکه امتحان کې څه ماشومان پاس شي او څه پکې فیل شي، هغه پاس کړو نه چې انعام ورکړي، نافیل شوي کوشش کوي چې بل ځل به زه پاس کېږم او زه به هم ډېرې نمبرې اخلم. نو ګورنر چې کوم ښه دی هغه له به انعام ورکړي. بادشاه وی دا خبره ښه ده. ټولو ګورنرانو ته اطلاع ورسېدله فلاني وخت له راورسېږې. ټول ګورنران راغلل او بادشاه ته مخامخ شو. بادشاه خبرې ترې وکړلې او بیا یو خاص قسم شاهي لباس یو ګورنر له ورکړه، وی دا لباس به واغوندې او سبا له بیا میټینګ کېږي. اوس دغه خاص لباس چې نو داسې و چې دی کې بیا تپوس پوښتنه نشته چې ته د کوم ځای ګورنر یې او ګورنر یو کنې، خو چې دا لباس دی اغوشي نو بادشاه دربار ته به اجازه ته ورتلی شي. خاص شاهي لباس بادشاه ورکړ هر ګورنر ته. بله ورځ بیا میټینګ دی او ټول ګورنران راجمع شو او خبرې اترې شروع شولې. یو ګورنر له انټوشي ورغی، ډېرې کوشش کو چې د انټوشي منې کړمه، او بس د وسه بار و یو ځل انټوشي وکړه، بیا انټوشي وکړه، بیا انټوشي وکړه. د ټولو ګورنرانو توجه دې اړخ ته راوړېدله، هر یو ورته کته چې خبرې شروع ته پکې انټوشي کې. دې انټوشي سره کله کله د پوزې نه څه اوبه هم راوبېږي. د بادشاه خیال نو او د وزیرانو بیا بل خیال شو د ګورنرانو، او د دې سړي چې اوبه راوبېدې نو هېڅ هم ورسره رومال وغیره نو، چې رومال نو چې د چا خو خیال لري د شاهي لباس هغه الله پلو یې راوچت کړه او په پوزه یې راښ کړه، پوزه یې پاکه کړه. دقه وخت کې د بادشاه مخ شو ته. بادشاه له غوسه ورله چې تا له انټوشي درغې او د پوزې نه دې څه وبېدل، نو زما شاهي لباس باندې تا پوزه پاکه کړله. قار ورغې په هغې مجلس کې ورټه
او کسانو ته دې وباسه زه د ما د شاهي لباس قدر ونه کړ وی باسه دکې ورکړه وی وسته بادشاہ ډېر غصه دی مخکې مجلس خاموش گورنرانم دم بخود بادشاہ هم خاموش لږ ساعت تیر شو خاص وزیر اپوی شو چې بادشاہ د ډېرې غصې نه نورې خبرې کول نه غواړي په قار شوی دی غوږ کې وتی چې بادشاہ صاحب مجلس به برخاست کو وی برخاست کې بس ټولې چوټي کړل مجلس ختم شو اوس بادشاہ وزیر دواړه دوه په دوه ناست دي وزیر وی چې خدای کومه خبر وکم چې د بادشاہ غصه سره شي لږ خوشاله شي دې کې یو دربانچی را مخامخ شو وی د نهاوند علاقې گورنر صاحب سره ملاقات کوي اجازت دی وی اوره والا د نهاوند علاقې گورنر را مخامخ شو چې را مخامخ شو نو بادشاہ ته وی چې بادشاہ انټوشي د بنده اختیار کړي که به اختیار لري انټوشي چې بنده کې دا اختیار کړي که به اختیار وي وی چپ شه داسې سپک سوال مه کوه زما سره مناسب نه دی دا سوال وی نه دا سوال خو دی خو بلم سوال کومه دویم سوال دا کومه چې گورنر انټوشي وکړو نو هغه له دا ادب داسې په مجلس کې د خلکو مخکې پکارو که ځان نه دی ورته ویلی وی چې بیا داسې مجلس کې ناست انټوشي مه کوه لږ د خلکو مخکې چې وی نو نه په دی که د ځان له ویلی وی او بیا یې شاهي لباس اغشتی وی نو ښه به وی خبردار بل سوالونه کوي کنی تا نم شاهي لباس وباسمه تا دا مه وایه چې شاهي لباس تا نه وباسم شاهي لباس زه په خپله وباسم تالی در کوم خو زما خبره واوره تا گورنران ځان ته پیش کړل او شاهي لباس دې ورکه نو د یو گورنر نه د شاهي لباس بې ادبي وشو ستا مخکې نو تا ته شاهي لباس وویسته او د درباره دې په دیکو وشړو ما له الله انساني لباس را کړی دی که زه د انساني لباس قدر ونه کما او روز محشر کې د تمام عالم مخکې الله ما د خپل درباره وشړي او په دیکو دیکو مې دوزخ ته وغورځوي زه به څه کومه ستا شاهي لباس ستا مبارک شه د ما نه په کار واله او زه انسان جوړېدل غواړم انساني لباس ولباس التقوى خیر لهم د تقوا لباس انسان له پکار دی بادشاہ ته خپل شاهي لباس په مخ ورغورځوي دا والا زنالم شاهي لباس باندې به زه څه کوم دا بېعزتي پکې وشوله انساني لباس مې پکار دی چې روز محشر کې مې بېعزتي ونه شي اوس فکر کوي چې انساني لباس او انساني جون به کوم ځای زده کوم د نهاون علاقې گورنر دی نو په دغه زمانه کې یو لوی بزرګو شیخ سراج الدین رحمت الله علیه دی هغه له لاړه او د هغه نه انسانیت زده کول غواړي سوره یې هغه سره تېرې کړلې خو د گورنرۍ دور تېر شوی نو د کې داسې یو پوټی غوسم وه لوی نظریم پکې وه نو شیخ سراج الدین صاحب ورته چې بچیه ته چې کوم نعمت غواړې نو هغه ما سره برخه ستا نه ده دا ستا برخه به تا ته په بغداد کې ملاویږي بغداد کې به چا لزمه وی شیخ جنید بغدادي له بځې بس دا غځای نه را روان شو شیخ جنید بغدادي ته چې راورسېده ورته وی صاحبه تا سره یو نعمت دی او زه هغې نعمت پسې راغلی مال یې راکړه هغه ورته داسې ښکته پورته وکتل نو ورته وی چې میلمه ته چې کوم نعمت پسې راغلی او ته ما ته وی چې دا نعمت راکړه او چې څه قیمت پې لګي هغه به هم زه درکړمه نو ستا د وسه نه کېږي چې کم قیمت هغه لري د دغه نعمت قیمت تا سره نشته نو ستا د وسه نه کېږي تا سره شته نه چې ته یې ماله راکې زه چې دنه څه غواړم او پسه چې ته غواړې په هغې زه نه در کوم او که مفت مې درکړه نو بې قدري به وشي د دې نعمت بې قدري کېږي مفت هم نه در کوم چې مفت درته میلو شي ته قدر نه کې او که قیمت ته راکې نو تا سره شته نه زه چې څه غواړم نشي راکولی نو بیا به څه کېږي بس د خدای وارو ته ګوره خدای به څه انتظام وکړي فکر به کوو ایثار شه څو ورځې د طالبانو په مجلس کې ناستو
بیا شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه وی دا میلمه راغواړئ چې راغی ورته څه کار کوې دی ورته د نهاوند علاقې ګورنر وم خو ته ګورنر وې ګورنر خو هم ځان خدای ګڼي دومره اوچته خیالي وي چې تمام اختیارات ما سره دي ته چې کوم نعمت له راغلی هغه نعمت به زه تا ته در کومه خو ته به د بغداد کې یو دکان کې او په هغه دکان کې به رانزله خرڅې رانزله څښا بوی کوي اوس خو دې راغلی نعمت پسې دا نه وایي چې ښه زه به اوس دکان کومه داسې لکه د ملک صدر او وزیر اعظم ته چې وایي چې ته لاړ شو په یو بانډه کې ځان له کلیانې دکان وکړه نو صدر او وزیر اعظم د کلیانې دکان ته خوشحالېږي څه نه دی وایي ښه ده بس ټیک شو نه ورته یو کال به دکان کې رانزله څښا بوی کوي او ګاګ به راځي د هغوی نه خولې به خدای خو چې څنګه به استغې به جوړه راځي او که نه راځي د هر یو ګاګ سره به د هغه د زړه دپاره خبرې هم کوې چې سودا رانه والي نو یو کال دې شپې ورځې شمېري چې کال پوره شو نو راغی حضرت تا ما ته چې کال دکان وکړو نن اخري تاریخ دی بس ورځې پوره شو کال شو نو شیخ جنید بغدادي بابا ورته وایي چې ته ما ورځې شمېرلو له لېږلی چې تا ورځې شمېرلې نن اخري ورځ ده ما تا ته وی دکان وکړه نو تا ورځې شمېرلې وی زه یو کال به نورم دکان کې نو بیا لاړه دکان ته په دکان ناست و د ګوګړو کار کوي اوس ورځې نه شمېري د کال نه لږې زیاتې ورځې چې تېرې شوې نه شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته بیا سوال جواب وکړي راشه وی نن خو د کال نه ورځې وړېدلې خو وی صاحب ته چې ورځې مه شمېره نه مې دي شمېرلې زه نه یم پوهېږ چې څو ورځې وشولې وی کال نه وړېدلې دي و دې نه پس به ته یو ډیوټي اوس بله کې د بغداد په ښار کې به ګرځې کاسه به در سره او په دې کلي کې به خیر غواړې سوال به کې خو ستا به ګورې روژې ته به خوراک نه کې او چې څومره وظیفه دې غوښتله هغه راوړې په لنګر کې به د طالبانو تګلې چڼې ترې نه جوړ که دی وایي چې زه خو هټه کټه نوجوان یم ښه طاقتمن یم روغ جوړ یم چې سوال کوم نو دا خلک به څه وي وایي که نعمت اخلي خو لاړ شه سوال وکړو که نه اخلي نو ځه کلي ته محتاج دی په زړه تېره کول بس د بغداد په ښار کې سوال یې شروع کړ یو مته غټ سړی غټ پهلوان بدن شرمېږي هم نشو سوال کې یو یې مرټي بل یې مرټي خو یو کال تیر شو د سوالونه وکړل او وظیفې یې راټولې کړ لنګر له بیا راوړې آخر دې سره عادت شو هغه د ګورنرۍ نشې ترې نه په دې ایسته د شیخ جنید بغدادي بابا دې څیزونو ته حاجت نه خو ده کې یو نشه وه یو غرور او تکبر و هغه یې وله علاج وکړو ویې ویستل ته 3 کاله تیر شو اوس یې راوغوسته وی راشه اوس د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه په مجلس کې کېناسته زړه روښانه دی صفایي پکې راغلې ده د یونان خلک او د چین خلک په خپل کاریګرۍ کې ډېر زیات مشهور وو یو بادشاه دواړه راوغوستل وی ستاسو د دواړو مقابله کومه چې کوم یو ښه کاریګر دی یو دوه لوی لوی حالونه جوړ کړل منځ کې پرده جوړه کړله وی د یو بل کار ته به ګورې نه چې نقل ونه کې د یونانیان لګیا دي په خپله ایسه حال کې دننه ډیکوریشن کوي او چینیان لګیا دي هغوی په بل اړخ کې کار کوي نو چینیان لګیا دي په خپله ایسه کې په دې دیوالونو باندې قسم قسم نقش و نگار او ګلکاري جوړوي یو کال تیر شو او یونان والا هغوی دیوال پورې نښتي او ریګمال ورکوي چمک ته وباسي صفا کوي یې او د یو بل حال ته ورځي نه ګوري نه چې کال تیر شو نو بادشاه راغی او د دواړو حالونو په منځ کې چې کومه پرده وه هغه پردې لرې کړله چې پردې لرې کړله نو په دواړو حالونو کې عجیبه نقش و نگار دی یو خوا خو چینیانو په خپل لاس نقش و نگار جوړ کړی دی خو دې بل اړخ ته یونان والا یو ګل هم نه دی جوړ کړی خو دیوال یې دومره چمکدار جوړ کړی دی چې د هغې حال هغه ټول نقش دی بل اړخ کې لکه د شیشې ښکاره شو کم ته شاباس ووایو کم یو ښه دی دا چا چې دا دیوال چمکدار که هغه پردې نقش یې ځان ته راښکه دا زنده باد
د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه د نهاوند د گورنر زړه دنه ریګمال که 3 کاله کې د غرور او تکبر خیرې ترې نه لرې کړل چې شیخ جنید بغدادي د مخامخ شو د هغه په زړه کې چې کوم نقش و نگار د الله د معرفت جوړو ټول د نهاوند گورنر په زړه کې هغه نقش راغی صفحې دې اړخ ته را منتقل شو نقش و نگار او ښکلوالی را واوړېده لږ ساعت کې ولی الله ترې نه جوړ شو دا څوک دی دا شیخ شبلی رحمت الله علیه دی یا دا نهاوند د علاقې گورنرو یا ته یو بهترین ولی الله جوړ شو دې نه پس وته شیخ جنید بابا وی ته د نهاوند د علاقې گورنر وی تا به په خپل دور حکومت کې څومره ظلمونه کړي کینه د هغې فهرست جوړ کړه چې چا باندې تا زیاتې کړې دی وی چې کېناست یو لوی فهرست یې لږ وخت کې تیار کړه چې دونه ظلمونه مې کړي دي وی ښځه اوس خپلې علاقې ته لاړ شه او د هغې خلکو نه معافي وغواړي چې چا باندې تا ظلم کړی دی د هغې علاقې ته بیا لاړ او 2 کاله لګیا دی او یو نه معافي غواړي بل چا په اسانه معاف کو چا ورته نوکري به راسره کې چا ورته خټې به راله کې چا به ډوټې به کې 2 کاله کې ټولو خلکو معاف کړ 15 کاله پس بیا راغی شیخ جنید بابا ته چې مخامخ شوی بس اوس کمال ته ورسېدلی اوس ذکر د الله کوه نو تا ته الله کمال حاصل که د زړه هغې بیماري در نه لرې شوله غرور او تکبر در نه لرې شو دی کې که تا ته خپل شیخ چې ته ستغه سپوره او څه زیاتي خبره وکړي خفه کېږې به په دې باندې نه دا ته بیمار یې او ستا د بیمارۍ علاج به کېږي په دې باندې نو با شریعت پیران دی ستا روحاني معالج او ډاکټران دي څنګه چې جسماني ډاکټر لور دی داسې به د دویم خیال ساتئ نزله به مطمئن شي الا بذکر الله تطمئن القلوب الله پاک دې په صحیح طریقه باندې د ذکر توفیق منګو تاسو ټولو ته را نصیب کړي او د دنیا د مینه محبت په کومه درجه کې چې الله منع کړی هغې نه الله وساتي او د کومې درجې چې الله اجازت کوي هغه کافي ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين داسی دیلی دلی ما مخ دیار دے بل مخ نشتا پا دنیا کی دا دنیا مخون دیر کتلی ما خام خواب می دیار مخلا بوزی اسی سانی دیر خدا چی جلا می پا نصیب شوا عشقانو پوری دیر خندلی ما کوي سال می دا جانان ربا نصیب کا سرم مال دی پیوزل شندلی غنی گل د خدای په فضل ګلان غواړي کلی دلته دی ازغي کرلی ما وزړه مې غم جن دې نبی دیدن دې راکا زړه مې غم جن دې نبی یار پنالی دلی مخ پتا باندې مېل دې نبی زمې غم جن دې نبی دیدن دې را وزړه مې غم جن دې زمې غم جن محبوبا نکلاریږي بغیر وصالا کله صبریږي زرمی غم جن محبوبا نکلاریگی بغیر وصالا کل صبریگی مرحبا
یار لداستا سخوک دیدن دے نبی زمے غم جندے وزڑ میں غم یار پنالی دلی مخپتا باندھ میل دے نبی زمے غم جندے نبی دیدن دے وزڑ میں غم امیران دیر فقیران کریوی خیتی اے فقیران پویر دزان کریوی خیتی دیر لمی در پدر خوری پسر کا سوک پردی در تروان کریوی خیتی مور او لور او پلار او زوی سرا پا جنگ دی خلق داسی جاہلان کریوی خیتی اشنا بلشنا تدام دٹ گئی کی خو صادقان خلق تگان کریوی خیتی پا علاج دا یو مریض پویدلے نشوا بی تعلیم ڈاکٹران کریوی خیتی نہ تقواستا نہ عمل شتا دے پا علم دیر دا تشخلی مولیان کریوی خیتی طارق مولا یادوں جہنمی یادوں گڈی دن کے یادوں خادم جان دی ابھی خیتی تباکڑو قادیانان سوک پرویزیان کلیوی خیتی وزڑ میں غم جندے نبی دیدن دیرا وزڑ میں غم اے پلالی دلی مخپتا باندھ مین دے نبی زمے غم جندے نبی دیدن دیرا وزڑ میں غم غوری دادا سی وے مدینہ کی محبوب استاسو کل روزہ کی غوری دادا سی وے مدینہ کی محبوب استاسو کل روزہ کی محبوب استاسو کل روزہ کی گراند جنت نور تستاسو خوگ وطن دے نبی زمے غم جندے وزڑ میں غم جندے نبی اے پنالی دلی مخپتا باندھ میل دے نبی زمے غم جندے وزڑ میں غم جندے ستاسو پا خدمت کے درختین عاشق رسول فخر کشمیر الحاج محمد امین بابا جی مخپتا باندھ مین دے نبی زمے غم جندے نبی دیدن دے وزڑ میں غم جندے نبی ستاد دیدار سوال کو ملانا زیبا محبوبہ زیبا جانانا او زاہد اللہ فقیر کڈیر ذات مختورن دے نبی زڑ میں غم وزڑ میں غم جندے نبی اے پنالی دلی مخپتا باندھ میل دے زڑ میں غم جندے نبی وزڑ میں غم یا کل ورگت چشم محبوب پا بازار دمینی لاول دا غم سودا تزشم خریدار دمینی پار دکان کیوں بیشمیر پردی زڑو نپراتا
تو سرنگار دمینے ارکو صدا شکل کی گرزی دلائیما بغیر دغم نپکی نو بل روزگار دمینے سوک دی تپوسا دا عشق اکڑی دا منصور نزینے چه امتحانی ورکو پسر دار دمینے ہزار تاجنا و تختنا دا عشق پا مذہب واللہ لگی شدیوی اخ کی سہار دمینے عشق انگار دے سوزی دل و تزنی دل دی پکی اگا پوئی گی چی ورگلیوی پلار دمینے ما ہم پاش کی دا پتنگ نلاس نیوکڑی را پکور دا زڑکی چی میں اولی دا پرہار دمینے زرگی جاڑا 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 پسلگو سلگو نن فبیبان دا امیدن شرفتار دمینے دا خدا دا پارمی دا سوال یو سے بعد سبا عرض کا محبوب مدنی تدا گفتار دمینے ستا دا جنت او دا دوزخ زر پروان لری تا چی مسکڑی چم کسانوی پکردار دمینے اے شیر زمان محتاج ازی چی دا اقبا پلوری پیدارانو تا خواگ خواگ اشعار دمینے درود شریف ہوئے فدامو غلولے ازلی پکی دا دوارو خپو نخکیل ما زجفا دیارے وفا گرم عالمانو حیران کے اور رقیب بدبخت رزیل ما سوک دے پتہ نہیں دے سوک تاریخ نہیں کہ وفا کری کہ جفا یار سرا خائیوہ زبدنا دا اللہ صبر جمیل ما داشنا دخ کلی حسن باغی چکی عدد شوید دسرو گلو پسیل ما سبحان اللہ کپیش دی موستا پادا لکشی لسپکر ازال ببیلیز وکیل ما کپیشی زموستا پادا لکشیوا اے رقیبا زال ببیلیز وکیل ما مشہور چپا غالب سرحدی دینو شیر زمان شاگرد دا آغی زیارت خیلم زڑ گیا تچ گنبد خزرا یادوی زڑ گیا تچ گنبد خزرا یادوی او پسوچو تصور کی با آقا یادوی زڑ گیا تچ گنبد خزرا یادوی زڑ گیا تچ گنبد خزرا وطن دا عاشقانو در نہر نشی در گیا وطن دا عاشقانو در نہر نشی در گیا وطن دا عاشقانو
در نهر نشی زړګیا بلال حبشي با پجړا یاد بلال حبشي با پجړا یاد او پسوچو تصور کې با آقا یادوي آقا یادوي زړګیا تج ګمبد حضرا یادوي زړګیا تج ګمبد صدیق عمر عثمان دی د نبی د